د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې د نمانځنې سره هممهاله په نړیواله کچه د مخدره موادو د استعمال د کچې د لوړېدو خبر ورکول کیږي. په کابل کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو او د نړیوالو بنسټونو استازو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې نړۍ د مخدره موادو له جدي ګواښ سره مخ ده او باید په وړاندې مبارزه وشي. د اسلامي امارت مسؤلینو وویل چې له نیکمرغه په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، قاچاق او استعمال په مطلق ډول بند دی. همدارنګه د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په دغه مراسمو کې وویل چې د هیواد په کچه 1.8 د روږدو کسانو د درملنې مرکزونه فعال دي چې د ګڼ شمېر کسانو درملنه پکې شوې ده. زموږ 1.8 روغتونونه په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره په ټول هیواد کې فعال دي او توانیدلي چې د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته 4,346 ناروغان تداوي کړي او هم د درملنې ظرفیت زموږ په روغتونونو کې د کال 1,800 بستر ته رسیږي. د روغتونونو یا مراکزو د تاسیس په تعقیب په 1402 کال کې د کابل او کندهار د آغوش کم د بیړنۍ 100 بستریز روغتونونو، د بلخ د آغوش بیړني 50 بستریز او د نورستان د کاهلو نارینه د درملنې 100 بستریز روغتونونو ایجادېدو او فعال کېدو په اساس د اوس لپاره د روږدو ناروغانو د درملنې د مراکز شمیر په ټول هیواد کې 1.8 ته رسیږي چې د عامه روغتیا وزارت د 2619 تنه پرسنلو په لرلو سره رسمي تشکیل لري چې د یاد روغتونونه وقایوي داخلي بستر د کور په سطحه درملنې او د مرخص شویو ناروغانو لپاره د تعقیب خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي وویل چې د نړۍ په کچه په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي چې دغه بشري ناورین د اندېښنې وړ دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. The World Drug Report of 2023 نړۍ د مخدره موادو له جدي ګواښ سره مخ ده چې د اعتیاد کچه مخ په لوړېدو ده او د مخدره موادو د مصرف کچه لوړېږي او روغتیایي ستونزې رامنځته کوي. د مخدره موادو په اړه په 2023 زیږدیز کال کې په خپاره شوي راپور کې راغلي چې هر کال د مخدره توکو په کارونکو کې زیاتوالی رامنځته کیږي چې په 2011 زیږدیز کال کې د نړۍ په کچه په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر 240 میلیونه کسان وو، خو دغه شمیر په 2021 زیږدیز کال 296 میلیون کسانو ته لوړ شوی دی. to 296 million in 2021. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه استازی زیاتوي چې د نړۍ ټول وګړي باید لاس په کار شي او د مخدره موادو د کښت، قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره د هڅې وکړي. On this World Drug Day, let us د مخدره موادو سره د مبارزې په دغه نړیواله ورځ کې راځئ ژمنه وکړو چې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او استعمال په وړاندې جدي مبارزه وکړو او د سالمې او پرمختللې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅې وکړو. healthier and more resilient society for all. د نشهیي توکو د اضرارو په اړوند پوهاوي کچې ټیټوالی او د صحي پرسونل له لارې د غیر علمي او غیر مجربو نسخو وړاندې کول د اعتیاد د زیاتوالي لامل شوي دي. په تیر کې د نشهیي توکو زیاته کارونه او د چارواکو لخوا نه پابندي د دې سبب شوې ده چې د اعتیاد لمنه تر هرې کوڅې او قریې ورسیږي او زیات شمېر هیوادوال په نشهیي توکو روږدي شي. دا لوړ ارقام او دا څرګندوي چې په هیواد کې د معتادینو ارقام د ترسره شوې سروې خلاف لوړ دي. د دې څخه علاوه د صنعتي نشهیي موادو استعمال لکه امفیتامین، میتامفیتامین، اکستاسي یا تابلیټکا د اعتیاد په بخش کې یوه لویه نړیواله ستونزه ده چې هیڅ هیواد په تنهایي نشي کولی دا معضله په تنهایي حل کړي. زموږ پر هغو کاري شریکانو باندې چې د افغانستان په سطحه په ملي او بین المللي سطحه باندې زموږ سره کار کوي، موږ غږ ورباندې کوو چې هغه کړنې او هغه فعالیتونه چې فعلا روان دي دا د افغانستان د دې متضررې طبقې او دربدرې طبقې لپاره کفایت نه کوي، باید دا تر ولسوالیو، کلیو او بانډو پورې وغځول شي.
په وروستیو کې موږ لله الحمد د نشهیي توکو د اړتیاو مخنیوي او همدارنګې د اړتیاو کمولو او درملنې برخه کې د همغږۍ شاهدان یو چې په دې کې د عامې روغتیا وزارت د نشهیي توکو د کنټرول د ملي پروګرام د رهبرۍ رغنده رول دی او زه د یو تطبیق کوونکي موسسې د استازي په توګه د ډاکټر صاحب زلمل او د دې د ټول ټیم څخه مننه کوم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره شوي دي. په ټول هیواد کې د مخدره موادو کرکیله او قاچاق په مطلق ډول بند شوی دی او نږدې تر 1 میلیون روږدي کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې ډیری روږدي کسان تر درملنې وروسته خپل عادي او ټولنیز ژوند ته راګرځېدلي دي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د عامه روغتیا وزارت، کابل،